نو تاسو دا ولې کوس کاري صاحب سلامونه اول وي خو تاسو دا کس کوس کو کنه نه مو دا کوس کړی وتښتېدل ودې نه کاري صاحب باندې ما کوئ کنه تاسو کسان کله میوټ کوي کله کوزول کوي کله اوپشن یو دقیقه اوپشن دی چې راپورته کوي دا اوس د زه پسې ګرځم راپورته کوم یو دی الله بنده کله چې خبره کې تاسو راځئ نو که خلک کوزوي او میوټ کوي دا خو غلطه دی کنه غږ ور باندې وکړو ته راپورته سره غږ ور باندې وکړو ته راپورته زه نه پیژنم چې هغه څوک دی ورته وایو تاسو هر څوک دی راپورته کوي اوپشن دی واچوه اله اواز ور باندې وکړه نو اوس ماته څه پته چې هغه څوک دی تاسو چا خېجولې وو یو ګوره چې کومه خبره دی وکړه بیا کوشش وکړه هغه خبره تکرار ما را سره کوه یوه خبره چې دی وکړه دوباره بیا هغه خبره تکرار مه کوه تاسو میوټ کول کوي که نه دې خاطر مونږ کنفیوز کوئ ټول خبره مو رانیر شوي بیا ها خو مایک دې سم وساته شور مه جوړوه خبرې ته غوږ نیسه هېڅوک به دې نه میوټ کوي اوس ښه چې تا دا اورېدلې ده چې صحابه و د فاطمې رضی عنها په کور حمله کړې ده دا علي رضی الله عنه چیرته اوس د خپلې بیبي دفاع وکړي هغه خو د اسلام د خاطر خو دفاع یې ونه کړو چې په چا باندې دفاع وکړي په خلیفې باندې خو دفاع نه کوي که نه اوس حضرت عمر چې امام علي علیه السلام چې حضرت عمر اوس چې شهید کړو نه خلک به چې د مسلمان خپل منځ کې صحیح نه دی بیا خلکو ته مسلمانۍ نه خو به کفر ته وړېدو بیا تا وویل چې علي رضی الله د اسلام له خاطره چیرې علي رضی الله ویل دي چې له اسلام له خاطره ما د خپلې ښځې دفاع ونه کړه چلته ویلې خو نه دی خو د شرم نه خلک وایي چې اوس زه د شرم نه چا باندې دومره حملې نه کوم چې مثلا سبا به ټول څومره خلکو مسلمانان شوي دي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې څومره خلکو مسلمانان کړي خلکو به چې د خپل منځ کې صحیح نه دی بیا خلکو ټول کفر ته بیا وړېدو ها اوس وخت نبی علیه الصلاة والسلام د تا کتاب وایي مرآة العقول صحیح روایت ده وایي من قتل دون مظلمته فهو شهید څوک چې د خپلې بیبي په دفاع کې ووژلی سي دا شهید ده علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام په دغه حدیث باندې ولې عمل نه ده کړی خو بعضې وخت داسې وختونه راځي کاري صاحب چې خلک دا خپل حالات خپل پټوي هغې ته پته چې حالات خرابېږي د یو مسلمان نه هزارو مسلمان قربانېږي یو دین ښځې ته معمولي خبرې پټ شي بس بند شي نبی علیه الصلاة والسلام څه ورته ویلي دي چې څوک د خپل ښځې بیبي په دفاع کې ووژلی سي دا شهید ده خو علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام په دغه روایت باندې ولې عمل نه ده کړی ولې د خپلې بیبي دفاع نه ده کړې خو بیا ولې دا کم چې صحابیان اولاد و که نه د صحابیانو نوسي و بیا امام حسین ولې شهید کو په کوم دلیل باندې شهید کو ده فهم مو ده ورته فهم مو ده صحابیانو نوسي اولاد هغه وخت خو نه کفر و نه عیسایي و نه یهود و بیا مې درته ویل چې اوس وګوره چیرې وتښتېدلې تښتېدلې مختېدلې نشته دی چې هلته تښتېدلې مختېدلې علي رضی الله عنه د خپلې د بیبي چې صحابه و حمله ور باندې وکړله د فاطمې رضی عنها کور یې ور وسوځول علي رضی الله چیرته و کور یې سوځولی نه و په دروازې په لتې والې و غورځولې و دروازې ور باندې وایي غورځېدلې و هغه کم محسن چې دی که نه محسن کم چې د علي زوی هغې په خېټې کې شهید کړی و یو د فاطمې رضی الله عنها په باندې دروازه ور ماته کړې وه و دروازه یې په لتې والې دی غورځولې دی هغې محسن چې کم د هغې خېټې کې یو که نه هغې شهید کړی دی ښه مسلمانانو یو دقیقه ماته راکړئ د رسول الله د اهل بیتو د دښمنانو د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د فاطمة الزهرا د صلی الله علیه وآله وسلم د دې خلقو زه تاسې ته وښیم تا خو بېګاغه جواب ما ته هم نه نیم دې پرې غوستی اوس چوپ شه بیا بل ځای ته ځو یو نقطه یو تاسو کوزول کوئ دې خاطر زه ټول خبرې په یو ډم باندې کوم یا ته خبر اوره یو خبره کوه څوک ته نه کوزوي نه دې میوټ کوي او دا مایک کې د اواز ډبر لذي هنډ واچو نه راځي او صحیح راځي څنګه راځي تعالی نه درځي موږ چې خبرې کوو د خپل سپیکر ته وګوره پړه کېږي موږ له دلته اواز راځي زه به د هغې نه دا کور وباسم دلته اوس صحیح شو او
نه اوس هم هغه رنګې دي. یوه خبر په کتابونو مګر زه خپل ټیم مخه راوکاري صاحب تا د کتابونو نه علم دی دومره کړی دی که نه تا ته دومره علم نشته دی اوس د بعضې نیم ماته کتابونه ښیې ځکه کتابونه خو زه سیم نه منم ته ماته کتابونه ښیې نو او جاهله تسی کتاب نه منې دا تسی کومې خبرې را سره کوې دا له قبره چا درته کړي دي قرآن کې نه اسلام نه مذهب نه سني نه شیعه څه کوم ظاهر شوي نه دا قضیه راغلې ده مخ دې تور تسې اوس په قرآن هم دروغ پسې وایې اوس صبر وکړه صبر مسلمانانو غوږ سي یو دقیقه دا بحار الانوار ده په دې کې جالبه ډز په دې سړي د دې روایاتو اته معتبرو کتابونو کې دا دې کتاب ده و اتو معتبرو کتابونو کې دا دې کتاب ده دا کتاب ده زه یو نجر البلاغه منم چې د امام علي علیه السلام کتاب دی خپل اوس به هغه هم درته ثابته کړم چې 300 کاله وروسته لاري اردنونه لیکلی سوی ده دا څوک یې هغه د اردن کتاب نو قرآن هم نو د 1400 سال مخکې نه اوسه پورې د خلکو په زړه کې راغلی دی اوسه پورې مونږ وایو نو مونږ ته څه پته و مونږ خو اوس پیدا شوي ستا عمر به څومره 40 50 زما به څومره 30 نو مونږ ته مخکې څه پته و خو خپل مور پلار نه خپل دین روایات نو علم حاصل کړی دی مونږ غوږ 1400 سال نه خو دې خبر دی غلامي صبر هغه قرآن دی د هغې حفاظت ذمه داري الله اخیستې ده ستا د نهج البلاغې ذمه داري الله خو نه ده اخیستې که چې تاسو په امامانو پسې تړلې ده نو څنګه چې قربانه څنګه چې خپل زړه کې ته قرآن راوستی دی که نه داسې هر یو خبر یو ټکي ټول په خپل زړه کې راوستی دی اوس پورې د نهج البلاغې امام پسې تړلې ده اوس په دا توخې بیا به یې منې نه کاري صاحب به توس روایتونه وښیي بیا به یې نه منې ته څه وایې چې د هغې نه موږ سره روایتونه نشته ټول دنیا سره شته دی د کتابونو ګوګل او یوټیوب نه ډک دی ټوله ورځ لګیا یم اکمل صاحب مسلمانانو غوږ شي تا وویل چې دروازه یې په لته باندې ووهله هغه ماته سوله او هغه د فاطمې رضی الله عنها په نثر ولیدله او محسن ماشوم ضایع سول که نه دا خبره دې وکړه همدا خبره ده اول مسلمانانو د ما دا کامره غټه کړي دا مایک دیاري بند که شور راځي او دا پلشتیکي مزایل ده داسې خوندور تکبیر ته ځان متوجه کړی دا بحار الانوار د دې په اتو معتبرو کې د علامه مجلسي صاحب د دې اته دیرسم جلد 115 صفحه ده د الله خاطر وکړی دلته وګورئ ونحن اهل البيت محمد موږ د نبی علیه السلام اهل البيت لا سقوف لبيوتنا د موږ چتونه د کورونو نه ولا ابواب او نه مو دروازې ولې الله اکبر تکبیر الله اکبر ولله الحمد اوس موږ مبارکه درته سویم او د متعې پیداواره مخکې مې درته ویل چې ما په وخت کې خبرې مه کوه مخکې مې درته ویل د نارې تکبیر په وخت کې کفار او مشرکین او د الله اکبر اواز در باندې بد لګیږي موږ الله اکبر ویل موږ ته موقره کړه خبرې کې موږ پټول کوو بند کړه د زنديق اولاده بند کړه مې خلاصو مې کړی نارې تکبیر په دوی داسې لګیږي لکه پشا کې سي غټه بلا ورننوزي قاری صاحب غلط خبره کې څوک الله د سړی زوی سره مایک بند کړه د زنديق زمانو په اهل بیت او تاسو دروغ تړي په امامانو تاسو دروغ تړي په اسلام تاسو دروغ تړي وای صحابه راغلل دروازه یې ورماته کړله او د زنديق اولاد د تاسو کتابونه وایي چې د رسول الله د اهل بیت او دروازه نه وي په کورونو کې لکه سپی په لویو زنجیرانو یې وتړي زه د نجس اولاد سینه اهل بیت منی نه اسلام منی نه امامان دا اوس ګوره د کتاب ده وای ونحن اهل البيت محمد وای موږ د رسول الله اهل بیت نه وای د کورونو چتونه نه وای دروازې
الا الجرائد مگر د ونې په ټوټو په پاڼو پاڼې خو به پیژنئ هو قاري صاحب محترم مهرباني په پاڼو د چا پختې ماتېږي نه په پاڼو ماشوم ضایع کېږي نه نه الله اکبر دروازه خو هم دوړ وسو ته نه دنه پوښتنه وکړه چې انسان سولې که انسان نه یې داسې یارې پوښتنه ځینې وکړه قاری صاحب شکر الحمدلله الله تعالی انسان هم پیدا کړی یم پوه شوې دا خبره دی بالکل غلطه چې زه ته انسان یې یا نه یې دا خبره دی بالکل غلط دی خبرې خو د انسان کوي یعنی دا شکل دی د انسان ده لیکن بیا شکر الحمدلله الله تعالی نه زه ډېر شکر ګزار یم چې زه الله انسان پیدا کړی یم مخ دې تور سي انسان یې مخ دې تور سي انسان خو دې ونه کې چې مخ مې تور شي تاسو ویرېدئ د خبرو نه ځان مه پټوئ یوه نه پوهېږم دغه همغه خلق داسې وایي په تاسې کور ته راوړي دي دغه همغه خلق دي په خدای قسم دغه همغه خلق دي د دین بوستو دي سړي زمون جوړوي د تاسو دی پر ما په دماغ نه خرابېږي زه به خوش کبه بیا نه راځي ماته ونه دي ملامتو قاري صاحب بس خبره واوره کنه تا اول چې د ونې پاڼې وکنه چې بیا د دومره درې خیبر اورېدلې به دی کنه درې خیبر څومره غټ دروازه دا بیا چا جوړ کړی دی چا هغه وخت دروازې نه و چا وایي چا څنګه ویلې ټول دنیا کې ټول جنګونه کې دومره د تاسو کتابونه نه واله د موږ سکول کې څومره کتابونه ویلې دی کنه همدا خبرې مې ویلې دی څوک وایي چې کتابونه نه منو ډز زه خپل والا نه منم ستا منم کنه د ما مني واه 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 ستا منم کنه په دې خاطر درته زه راځم نو ته صحیح نه وایې کنه درې خیبر هغه وخت څنګه درې خیبر و هغه یهود و په درې خیبر کې ټول یهود و هغه سرمایه‌دار نو دروازې خو کنه دروازې خو هغه زمانه کې یو کنه ته څنګه وایې د کجور پاڼې نه و چت څنګه نه و چتونه نه و اهل بیت د نبی علیه الصلاة والسلام سیو هغه فقیران و هغو ته د دنیا ژوند خوند نه ورکول هغه داسې انسانان ول چې د حضرت ابراهیم علیه السلام نه واله غوږ ونیسه چې دا خبره تر پایه درته رسومه داسې غوږ نیسه که خدای کوي له تا نه به زه د سړي زوی جوړوم انشاءالله که دې رب رضا اهل بیت رضوان الله علیهم اجمعین هغه فقیران و نبی علیه الصلاة والسلام اهل بیت چې و هغو ته د دنیا ژوند په آخرت نه و اخیستلی چې دنیا کې دوی بلډینګونه جوړ کړي بنګلې جوړې کړي او عیش و عشرت وکړي بلکې هغوی آخرت د ځان دپاره غوره کړی او د نبي علیه الصلاة والسلام ټول عمر ته ورسه کتابونه وګوره کتابونه خو نو تاسو خو یې لرئ نه صحیح روایت خو مو په مذهب کې شته نه نبي علیه السلام ټول عمر دا موږ تاسو چې له غنمو کومه ډوډۍ جوړېږي په دې باندې نه ده موړ سوی ځکه د هغوی ټول فکر سوچ د الله رضا او آخرت ته نو ځکه د تاسې په کتابون اوس خو دا د تا کتاب وایي ما خو نه دی ویلي دا دومره جاهله خلق دي چې خپل کتاب دی وایي چې د موږ د اهل بیتو دروازې نه ولې بلکې دروازې چې وې دا د جرائدو وې یعنی د ونو د پاڼو یا د ونو د پاڼو په شکل باندې داسې له کاغذ نه جوړې سوي وې د تا کتاب وایي ما خو نه دی ویلي اوس چې جواب در سره نسته وی بلې خواته منډې وهې لاړلې خیبر ته لاړلې قاری صاحب محترم خبره واوره چې نعوذ بالله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باندې چې کوم الزام لګېدلی او که بیا خلک هغه رښتیا وګڼي چې هغه دا خبره رښتیا دی کوم تهمت یې چې لګولی و خلکه د څه شي تهمت کم چې د بدکارۍ تهمت ور باندې لګېدو د خلکو بیا دا رښتیا و چې دا رښتیا دی بیا نو نعوذ بالله دا غلط دی که نه د تاسو کتابونو کې اوس هم دا تهمت شته ورباندې اوس هم تاسو ورباندې لګوئ مونږ لګولې نه دی مونږ چاته تهمت نه لګو شکر الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځه دی بیبي دی که مې د تا په کتاب کې دا اوس درته وښودله چې دا اوس هم تاسو همغه د کفارو په قدم روان یاست د همغه منافقینو په قدم روان یاست چې په عایشې رضی الله عنها باندې 1400 کاله مخکې تهمت لګولی د تاسو په کتابونو زه درته وایم زه نه منم که نه کتابونه که نه ته بیا همغه کتابونه باندې ځای لګیې یعنی الحمدلله د شیعو له کتابونو د انکار وکړل صرف نجر البلاغه او د قرآن نه بغیر زه نور کتابونه نه منم په نهج البلاغه کې دا 12 امامان راوخې چیرې راغلي دي چې دا 12 امامان ټول د اول نه واله که نه د اول نه واله ته دغې تاریخ او دغې اولاد او دغې نوسي پورې د یو ټکي پورې لیکلی دی ټول ورته چې څومره عمرونه یې څه نومونه څنګه لقب یې
څنګه هغه یې ټولې لیکلې وي دا وخت یې الګ دې سره مهرباني وکړه. نو زه خو ملا نه یم ستا غوندې د ټوله ورځ کتابونه ګرځوم. زه خو تا ته سوال جواب دپاره راغلی. اوس ما سره کتاب نجل البلاغه کوم ځای کې زه آنلاین ما سره بل موبایل نشته، زه تا ته اوس وښیم هغې کې آنلاین تا ته وښیم پکې کیمره کې. ته چې دا 3 ورځې دلته راځې په سترګو ړوند شې، تا ولې دا کتاب داسې نه راخیستل؟ نهج البلاغه په دې صفحه کې په دې جلد کې دا روایت راغلی ده. پیرینۍ صفحه کې لیکلی، پیرینۍ صفحې سټارټ کې د اول د امامانو ذکر شوی دی پکې. پیرنۍ صفحه کې د هغې ټولې تاریخ پیدایش پکې لیکلی دی، نومونه لیکلی، څومره اولاد یې، څومره د کم نسل نه او کم هغه نه و، د چا اولادو چا اولادو چا اولادو، او د سید چې پاتې دی د آل رسول نه د سید پاتې دی. آل رسول حاکم یو د نهج البلاغه در پسې راواخیستل او دا مې پکې پیدا نه کړل. بیا چې پیدا دی نه کړم، د خو آنلاین کې څوک وي که څوک نه وي، مخ کتابونه کې کتلی دی. حاکمي تاسو نجل البلاغه کتاب شته دی؟ بیا به د دلته د ټولو خلقو په مخ کې اسلام اعلانوي چې زه نور مسلمان شو. شکر الحمدلله مسلمان یم، شکر الحمدلله الله تعالی نه ډېر شکر ګزار، زه مسلمان یم او مذهب کې شیعه یم او پوخ شیعه یم. شکر الحمدلله زه ټاپ مسلمانو کې ټاپ مسلمان یم. ولې شیعه ولې شیعه؟ مسلمان کې زه شیعه یم، شیعه مسلمان دی، دا مه وایه چې شیعه مسلمان نه یو دی. دقیقه صبر، مسلمانان اوس وغسي یو دقیقه علي رضی څنګه الله صبر دې ما دا صفحه غټه کړي، غټه سوخرس تاسې وګورئ دا خبره د علي رضی الله عنه د په نهج البلاغه کې چې دی وایي د چا ده؟ د علي رضی الله عنه. دا د علي رضی الله عنه یا اشباه الرجال ولا رجال. ايه نرخزيانو ته نرخزي یو تی ویلی یو حلوم الاطفال وعقول ربات الرجال ربات الحجال. وسوګوره وای کاش کې می تاسو وای نه لیدلی واس او نه می پیژندلی واس. قاتلكم الله، الله دي تاسي هلاكي. لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا. دي ما زړمو لوینو راتړ کړي او سینمو له خفګان راتړ کړي ده او همیشه تاسي وای فساد کړي دي، ما دي رای مخالفت مو کړي بالعصيان په سرکشي سره. دا نهج البلاغه دي امام علي رضي الله عنه لوی خطبه ده شیوته وای. اوس څه وایم قاري صاحب چې د تاسو چې په آنلاین کې خلک چینجول کوي، نو زه خو هغه نه منم که نه چې خلک چینج کوي دا کتابونه. نو موږ کتابونه کې اوس ما ته کتاب وښیه، تا سره نجل البلاغه کتاب شته دی که نشته؟ د هغې کې ما ته صفحه راوړه. دا د تا مکتبه ده، ته دومره شین خر یې. شکر الحمدلله انسان یم قاري صاحب، انسان یم، مسلمان یم، شین خر نه یم. څومره کنځلې کې که نه وکوه پروانه کې زه چاته کنځلې نه کوم، دا زما والله د خره دې بلا در وګرځي. خره ته چې دومره کتابونه وښیې خر به درته وایي بس نور خر سومه. نو زه خو مسلمان یم شکر الحمدلله، زه خو مسلمان اول نه یم. شکر چې داسې دې ونه ویل چې خر یم، ښه داسې دې ونه ویل. نه ولې ځان ته خر الله تعالی خو زه انسان پیدا کړم، خر خو پیدا کړی یم نه. خر خو بعضې خلک دي چې منافقین خلک دي. دا دومره کتابونه درته ښکاره کوم، دا دومره کتابونه. ته خو قاري صاحب ته خو عالم یې که د کتابونو ضرورت ته نشته دی، ته بار بار لیپټاپ ما ته راغه کې، ته خو د دومره علم دې کړی ته ستا زړه کې پکار دی چې دا ټول خبرې پروت و. ثبوت کول څه ضرورت دی؟ یو مسلمان چې دی که نه په زوره مسلمانېږي نه، په رضا مسلمانېږي. الله تعالی خلکو په ایمان چې ته دومره چارپای یې چې کتاب درته ښکاره کوم نه یې منې، نو د ما په خوله بیا څنګه ومنې را سره؟ ستا په خوله دا منم چې کم خبره رښتیا یې، هغه زه منم چې کم خبره رښتیا نه یې، هغه ډیفیکلټي زه نه منم، خبره ختم. مسلمانانو یو بل روایت اوس وګوره، دی وایي زه شیعه یم. اوس غوږ کامره خلاصه یو دیوبند باندې خو زه ټوله سنیان ته ټوله سنت خو زه کافر نه وایم چې دیوبند رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني. قادیانان وګوره، قادیانان رسول نه مني. قادیانیان دي تاسې څه کړي تر زمین دي؟ یس زما تر کزه د اهل سنت دي ټولو.
واغسه اهل سنت بلا درو اهل سنت ورته کافر وای لکه تاسو ته سوای وي ته هم دغه زه ټول ته خو کافر نه وایم کنه یو قادیانانو پس ټول ته خو کافر نه وایم کنه تاسو غونته یو څوک چالي ته خدای وای ټول شي اوس وکسنو وکسه دا الحسن موسى عليه السلام تاويل زد ولا امامان اهل بيت انا حسن ابي الحسن موسى الرضا عليه السلام دي كتاب تاسو ګوري مسلمانانو دي په کافي کتاب امام موسى تسوي وي الله جل وعلا وشيو باندې په غضب ده غضب على الشيعة دلته اوس تاسو وګوري د دوی لویه مرجع ده محدث هغه د شرح کوي ولی وای الله ولی په شیو په غضب ده لکثرة مخالفتهم سيدي وای ډیر مخالفت د اهل بیت وکي وقله اطاعه او بيخي وای كما خبر مني وعدم نصرتهم او د دوی اتس مدد نصرتنا کوي لامام الحق دي حق امام تاویل زه شیمه او امام دي درتوي دا تر ټولو هغه خلق دي چې اهل بیت مخالفت کړي شیا بل ځای په سیوا ور یو دقیقه انا کارز خدای ونه کی دا کار سو کوم نه کی دا اهل بیت ملګری دومره سوچم زړه کې نه کو دومره زړه سوچ اهل بیت غونته پاک خاندان ټول دنیا کې نشته دي اهل بیت پاک دي اهل بیت پاک دي اهل بیت تا وایي چې په تاسو خدای په قهر او په غضب ده نو نه انا اهل بیت دا ولې نه د اهل بیت په لار کې روان شکر الحمدلله ها نو دا اهل بیت څه درته وایي او شیعه شکر الحمدلله شیعه ما خدای که اهل بیت ماته وایي چې ته د خرنه بتر اهل بیت ماته وایي چې ته د خرنه بتر ځای منم درته وایي امام دې درته وایي چې امام دې درته وایي چې الله در باندې په غضب ده امام دې دروغ وایي که رښتیا وایي هر چا خپل ځان نه لیکلی 1400 سال نه څوک خبره چې دا خبره رښتیا دي دروغ دي هر چا خپل ځان نه لیکلی زه خبره نه منم خدای ماته عقل راکړی یو هر څه به خبرې د فکر نه وای که اهل بیت ماته چې خر زه خرم وای کراته وای چې خر وای زه خر یم شکر الله تعالی ماته وای چې خر دی رسول ماته وای چې خر زه چې اهل بیت ماته خر زه دغه پر خرم جوړیږم دومره ورسره مینه لرم زه دغه په سر خپل سرم ورله ورکوم ها درته وای چې خر ای درته وای چې سپی خودی او کې چې د الله د طرف نه څنګه وحی ماته هغه کېږي که نه چې ته ماته به خر جوړ کړي که نه هغه جوړ کړي که نه څنګه هغه درته ووایي که نه زه یې منم زه یې تابعدار یم زه اهل بیت سره دومره مینه لرم اهل بیت خو نه در اهل بیت خو در نبي زار دي اهل بیت منافقین هم درته ویلي دي نه کاري صاحب خپل ځان نه به داسې نه وایي که نه داسې دوه مذهب په خپل جنګ خپلو منځ کې په جګړو مه اچوئ که نه تاسو سني او شیعه په خپلو منځ کې اچوئ دا خو ډېر غلط خبره دی مسلمانانو غوږ مسلمانانو وای کماته وحی راسي چې زه خرم وای هم ورته راځي رسول ته راځي رسول چې موږ ته څنګه هغه وایي موږ یې منو موږ تابعدار موږ خپل سره خپل اسلام دپاره ورکوو خپل مذهب دپاره صحیح یو دقیقه وصبر وکړئ یو دقیقه سر ورکوي خو سر نه په خلاصوي په اهل بیتو نه سر وای که اهل بیت راته وایي چې خرڅه وایي زه اوس اهل بیت ورته وایي چې دا کفر دې پرېږده شرک دې پرېږده نه یې پرېږدي که ورته وایي چې خرڅه دی خر کېږي زه بیا به موږ در باندې سورېږو چې کوم چېرې شی در باندې مه سوارئ که نه ساري صاحب د خر پورې خو بیا غلط شیونه هم دی ورسره غټ شی هم دی ورسره بیا خرابېږي خر باندې مه سوارئ خر سره ډېر خطرناک شیونه وي مسلمانانو دې ځای ته وګورئ نو هغه سره چې غټ شیونه وي بیا خو به نو په تاسو کې خرم یې که نه نو چې ته خر جوړېږي زنانه به هم کېدای شي خري جوړېږي نه هغه هم د تاسو کافي دی ته غلط خبرې کوې ما تاسو پر یو غلط خبرې کړې سر د کاري صاحب مې زه خر جوړېږم نو چې ته خر جوړېږي خو زنانه به دې خري جوړېږي ستا احترام مې کړی د احترام د ته نه کوې ته ماته وختي نه کنځلې دا وسور په خپله خلو خبره وکړي بیا وایي دا ته داسې خبره کوې تا ونه ویل شوی که اهل بیت راته وایي چې خر یې وایي زه خر یم زه خر جوړېږم تابعدار یم زه هغې دپاره تابعدار یم خپل ټوله زندګي ورباندې اوس که امام دې تا ښځو ته درته وایي چې خري جوړې سي بیا الله طرف نه چې څنګه ورته ووایي که نه زه یې منم خلاصه سوه خبره نو تا ویل چې له خره سره دغسې شیان نو خو په کور کې به بیا خرن وي که نه شکر الحمدلله نه موږ داسې پیداوار نه یو د خلکو واګسه که بله خبره کوي بیا له دې نه سخته پسې درځي په خدای قسم سخته پسې درځي وګوره
اختيار معرفة الرجال لرجال الكشي الشيخ طوسي دا دي دوی لوی محدث ده مسلمانانو دې ځای ته وګوري په دې ځای کې ابي عبد الله عليه السلام واي ابو عبد الله عليه السلام سوي واي ما انزل الله سبحانه آية في المنافقين واي الله جل وعلا يو آيات واي دي منافقين وببارك ندى نازل كري إلا مگر نازل كري ده وهي في من ينتحل التشيع څوک چې وای دعوه دې موږ د شیطوب لري دا ټول آیاتونه د منافقت وای د دوی په باره کې نازل شوي. الله اکبر الله اکبر. خپل لاسونه سره لیکلی دی ته راته دا ووایه که نه داخل به ته خپل لاسونه سره دا لیکلی دی د تا کتاب صحیح روایات د تا په کتاب کې وای یو آیت د منافقینو په باره کې په قرآن کې نه ده نازل سوی مګر لاغو نه مراد وای شیع دي د شیعو په باره کې دا ټول د منافقینو یعنی دا شیع چې دي دا ټول منافقین دي. سبا زه ځان خپل کتابونه لیکم ستا نوم غټ پکې وربانېږم چې دا ټول خبرې تا کړی دی دا کم چې مثال کفر پکې ویم ستا نوم پکې ولیکم بیا تا وایي چې دا زه تا کړی دی خلک به وایي چې دا تا کړی دی یعنی د تا مذهب ټول جعلي د جعلي خلقو لیکلی جعلي نه دی د الله او د رسول منونکي والی یو که نه کله به مونږ غلط لار ته به نه ځو سیده لاره ته به رسول دی ابي عبد الله عليه السلام تاسو خو په الله هم دروغ وایست په رسول الله هم دروغ وایست نه شکر الحمدلله مونږ مشرکین کې نه راځو قاري صاحب د غلط خبرې پکې مینس کې مه کوه ښه نو مسلمانانو د دې سړي بیچاره حال داسې دی چې نه خپل امام مني نه خپل کتاب مني دا علي ولا کتاب دی کنه علي ولي ولا چې دی کنه علي ته خودي وغه خو کافر دی څوک چې علي ته خودي وغه کافر دی د تا تو اې دی الله بنده دا د تا د شیخ درې قسمه خلک دی یو اسماعیلی دی یو علي ولي دی یو نور شیعاګان زه په اسماعیلی و کار نه لرم زه له 12 امامه و سره دلته دی ما کار ده دغه شیخ امامانو ته زما سر وي دومره احترام ورته لرم دا د تاسې لوی محدث ده لوی محدث مرجع مو ده هغه دی وای چې څنګه قادیانان رسول نه مني کنه داسې علي ولي ولا خدای نه مني تاسې مني مذهب کې چې قادیانان دي زموږ په مذهب کې علي ولي دي تاسې الله مني ته الله مني نه منو شکر الحمدلله د الله پیداوار یو الله څنګه نه منو چې الله باندې دومره شک وکړي کنه هغه کافر دی لا علي رضی الله عنه مدد غواړي نه علي نه مدد نه غواړم د خدای سیوا نه بل چا نه زه مدد نه غواړم ښه چې څوک له علي رضی الله عنه مدد غواړي هغه مشرکین دي که نه دي دا علي څوک مدد نه غواړي علي الله تعالی ته واسطه کوي یا علي ته خدای ته ډېر نږدې تا ته د خدای واسطه وي ته خدای ته واسطه وکړه جواب راکوه چې څوک له علي رضی الله عنه مدد غواړي هغه مشرکین دي که نه دي هغه دوه قسمه خلک دی کنه یو علي ولي دی کنه علي خو هغې نه علي نه خدای نه مدد غواړي علي ولي هغه علویه شیعه دي یا نصیریه شیعه دي هغه ماته معلوم دي چې علي رضی الله ته خدای وایي بس همدا خبره دی د هغې کتابونه کې دي زموږ کتابونه کې دا نشته دی تاسو کې دي تاسو کې هغه زموږ کې نه دی شکر الحمدلله ټول عمر د 30 کاله موږ په دې ځای اسانه خبره واوره تا نه یادې چې څوک د علي نه مدد چې څوک د تا نه یادو چې هر څوک د حضرت علي نه مدد غواړي هغه مسلمان دی که کافر هغه علوي وي که اسماعیلی وي که هر څوک یې داسې ووایه زمونږ شکر الحمدلله څه د 2 لک نو خلکو زیات دی زمونږ خاندان کې سر او ټول هماغه شیعه دی هماغه قرآن هماغه رسول هماغه ټول 1,24,000 پیغمبر د 12 امام نه اوس انسان یې تا ته موږ څه شي وایو صحیح دی کنه هغه مې درته وویل کنه څوک علي نه مدد غواړي هغه کافر دی الله اکبر الله خدای نه بغیر بل چا نه غوښتې نه شي نار شیو که مولانا بعد له علي رضی الله عنه نه مدد غوښتل د اکمل سی په فتوا باندې ټول کافر یاست